اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تاسو غواړئ چې په 2025 کال کې د فایبر له لارې په اسانه ډول پیسې وګټئ؟ په دې ویډیو کې به زه تاسو ته هغه 4 غوره خدمتونه وښایم. په فایبر کې په زرګونه په زرهاوو خدمات شتون لري، خو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته هغه 4 تر ټولو مشهوره او ډېر ټرند شوي خدمتونه وښایم چې خلک یې اوس کاروي او هره ورځ په زرګونو په سلهاوو ډالر ګټي. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. اول څه له موږ سره ده لوګو ډیزاین. لوګو ډیزاین یو تر ټولو مشهوره خدماتو څخه دی. هر کاروبار او یوټیوبر یو ځانګړی لوګو ته اړتیا لري. تاسو کولی شئ ساده لوګو د 25 نه تر 50 او لوړ کیفیت لوګو د $100 پورې وپلورئ. نو تاسو دې ته ضرورت هم نشته چې دغه لوګو خپله جوړه کړئ له سکراچ نه. تاسې کولی شئ کانوا استعمال کړئ یا نور AI ټولز چې تاسو ته لوګوګانې په 3 دقیقو کې جوړوي. اوس به راسو دوم ته، او دوم چې ده یوټیوب تمبنیل ډیزاین. د یوټیوب تمبنیل ډیزاین اوس یو مشهوره او زیات غوښتل شوی خدمت دی، ځکه چې یوټیوبران داسې تمبنیلونه غواړي چې خلک پرې کلیک وکړي. که تاسو کانوا، فوټوشاپ یا موبایلي اپلیکیشنونه کارولی شئ، نو کولی شئ هر تمبنیل د 10 نه تر $15 پورې خرڅ کړئ. نو که چیرې تاسې کولی شئ کانوا، فوټوشاپ یا نور AI ټولز استعمال کړئ، نو تاسو په هغه کې په فایبر کې په اسانه د ورځې 80 نه تر 80 پورې روپۍ ګټلی شئ. داسې AI ټول هم شته چې تا ته تمبنیلونه جوړوي. اوس به راسو دریم ته، او دریم چې ده ویب سایټ جوړول. که تاسو د ویب سایټ جوړولو مهارت لرئ، نو دا خدمت ستاسو لپاره لکه یوه خزانه ده، ځکه چې اوس هر کاروبار، دکان یا حتی شخصي برند ته یو ښکلی او فعاله ویب سایټ پکار ده. خلک چمتو دي چې د یو ښه ویب سایټ لپاره زیاتې پیسې ورکړي. نو خلک داسې که چیرې یو ښه ویب سایټ ته ورته جوړ کړې، خوښ یې سي، نو پیسو ته نه ګوري، څومره چې پیسې د تا په کار وي هغه تا ته درکوي، ځکه چې دوی ویب سایټ ته ضرورت لري. اوس به راسو څلورم او اخري ته، او هغه چې ده پرزنټیشن ډیزاین. مسلکي کسان، استادان او شرکتونه ټول ښکلي سلایډونو ته اړتیا لري. که تاسو د پاور پوینټ یا ګوګل سلاید کارولی شئ، تاسو کولی شئ د سلاید شمېر او ډیزاین پر اساس د 10 نه تر $100 پورې یو پرزنټیشن خلکو ته جوړ کړئ. نو ډېر استادان دي په مکتب کې نه غواړي چې خپله یو پرزنټیشن جوړ کړي، یا نیسي جوړوی چې هغه خپلو شاګردانو ته ورښیي. نو ته کولی سې هغوی ته یو ښایسته مسلکي پرزنټیشن جوړ کړې، که هغه په پاور پوینټ کې وي، که ګوګل سلایډز کې وي، تاسې کولی سئ پیسې وګټئ. او داسې لکه کانوا کارولی سئ. په کانوا کې دې ته ضرورت هم نشته چې تاسې جوړ کړئ. لکه مثلا په پاور پوینټ کې تاسې سلایډونه راولئ، په هغه ځای کې بیا سټایل پسې ګورئ، بیا خوښوئ. کانوا کې تیار هغه دي ټمپلیټ چې هر یو چې تاسې خوښ شي، تاسې کولی شئ خپل معلومات پکې ور اچوئ. دې ته ضرورت نشته تاسې د ایلیمنټس ور اضافه کړئ او نور شیان. نو اوس به راسو پنځم ته، او پنځم چې ده سوشل میډیا کانټینټ.
سوشل میډیا کانټینټ ډیزاین دا یو فریلانسرز خدمت دی چې تاسو یې کولی شئ په فایبر کې وړاندې کړئ. په دې خدمت کې تاسو د مختلفو ټولنیزو رسنیو لکه انسټاګرام، فیسبوک، ټیک ټاک، لینکډ ان او نور لپاره خپل ډول ډیزاینونه جوړ کړئ او په خلکو یې خرڅ کړئ. نو راځئ چې وزده کړو دغه ولې ښه کار ده چې خلکو ته دغه شیان جوړ کړئ، نو ولې ښه سرویس ده. دا یو ډېر زیات غوښتونکی خدمت ده ځکه چې اوس هر کاروبار، شرکت یا انفلوئنسر غواړي چې د خپلو ټولنیزو رسنیو لپاره ښکلي، مسلکي او په زړه پورې پوسټونه ولري. نو تاسې کولی شئ په فایبر کې په خلکو باندې د سوشل میډیا کانټینټ خرڅ کړئ، یعنې د انسټاګرام سټوري ورته جوړه کړئ، یوټیوب ویډیو، یوټیوب شورټس، ټیک ټاک او داسې نور. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس.